السلام علیکم څنګه دوستانو امید لرم چې ټول برو جوړ خوشاله وي د جون په مزو کې وي ملګرو امن ټي وي چینل کې درته هر کله ویم ستړي مشي عزتمندو ډیره دردېدلې او ډیره بیوسه کیسه در سره شیر کوم د جانداد چې په پښتو ډرامو کې ډیر زیات کار کړی د پښتو ډرامو اداکار جانداد نن سبا وخت کې ډیر سخت بیمار دی غم به بدل په خوشاله وي زبنا بوټي بډک لاس رو غټوي سبنیا ښه دوستانو دا جانداد د پښتو ډرامو اداکار دی او د په ډیرو ډرامو کې کار کړی دی خو نن سبا وخت کې ډیر زیات بیوسه ډیر زیات بیمار دی په کټ پروت دی او دغه د عوامو نه د دعا محتاج دی عزتمندو جانداد وایي چې ما د خپل علاج دپاره خپل د کور لوښي لرګي خپلو خپلوانو دغه رنګې یارانو دوستانو ما سره ښه ډېره منډه تړلو واله بل خوا جانداد وایي چې زه د بچو نه هم محرومه یم 19 کاله مې د واده شو او زما بچي نشته عزتمندو جانداد ډېر زیات بېوسه دی د جانداد دغه فریاد ما تاسو ته کېښودو جانداد وایي چې زما د عوامو او د خپلو مسلمانانو وروڼو نه دغه یو سوال دی دغه زاري کومه چې نور ترې سم نه غواړم خو ما ته دې خصوصي دعا وکړي چې ماله الله صحت راکړي دوستانو الله پاک دې ټولو بیمارانو ته روغ صحت ورکړي دوستانو دغه د جانداد فریاد و چې تاسو ته مې کېښودو تاسو سره مې شریک کو د ویډیو کتلو مننه خوشحاله او آباد اوسئ دوستانو زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ د داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره د خدای په امان غم به بدل په خوشاله وي زبنا